دویم مبحث پاغه مباحث و سبعو کې مونږ لګولې فی بیان معنی القرآن لغة و اصطلاحا. د قرآن معنی لغوي څه ده او معنی مصطلح څه ده، یعنی معنی شرعي څه ده. د قرآن کریم معنی لغوي کې علماء کرام سلور مذاهب لري، سلور اقوال د غینه صادر دي. اول مذهب په معنا لغوي د قرآن پاک کې د امام ابو الحسن اشعری رحمه الله دی. امام ابو الحسن اشعری رحمه الله دی فرمای قرآن مصدر دی، مشتق دی د قرنن په معنا د زم سره په وسوالی. وګوره ابو المنتهی صفحه نمبر 19. ابو المنتهی شرح الفقه الاکبری صفحه نمبر 19. وی وهو فی اللغة مصدر، قرآن په لغت کې مصدر دی. دالتا شیخ عبدالقادر چې کوم محشی و ناکد د ابو المنتهی دی، هغه دالتا وی من حد منع یمنعو، د باب د منع یمنعون مصدر دی. منع یمنع فتح یفتح، قرأ یقرأ، قرن یقرن. معنی دا جمع یجمع. نو دا مشتق دی د قرنن په معنی د زم سره او د جمع سره. مثال دی قرأت الشیء قرآنا ای جمعته جمعا، شی میرا جمع کو په جمع کولو سره. اوس دا چې قرآن عظیم شان ته قرآن ولی وی، نو پدې کې بعضی حروف د بعضی نورو سره زم او جمع شوی دي، دا غي د زمنا او دا غي د جمعنا کلمات جوړ شوی دي. پدې کې بعضی کلمات د بعضی نورو سره زم او جمع شوی دي، پیوسته شوی دي، دا غي د پیوسوالینا کلام جوړ شوی دی. پدې کې کلامونه بعضی کلام د بعضی نورو سره زم او پیوسته شوی دی، نو دا غینا سور چې جمع د صورت ده، اغینا سور او صورتونه جوړ شوی دي. او پدې قرآن عظیم شان کې بعضی صورت د بعضی صورت سره جمع او زم شوی دی، دا غینا منزل جوړ شوی دی. او دا 7 منازل د یو بل سره زم او چې کله جمع شي د دینه قرآن پاک جوړیږي. نو د کې د جمع او د زم د پیوسوالی معنی پرته ده. نو دی وجنا ابو الحسن اشعری رحمه الله او ابو المنتهی والاوی چې دا راضی په معنا د جمع او د زم. دا ورکی مذهب اولو ډیر آسان او سلیس الفاظ سره تعبیرات درته کوم چې الله تعالی مور باندې پوي کی. بیا حاصل دا شو چې قرآن مصدر دی په معنی د جمع دی، او دا په معنی د اسم فاعل باندې والا. قرن بمعنی قارن. نو قرآن ته قرآن ذکر ویل انه یجمع السور ويضمها، دی په خپل غیږه کې سورتونه را جمع کوي او یو د بل سره ملاوي. ابو المنتهی صفحه نمبر 19. دویم مذهب د قرآن شریف په معنی لغوي کې د امام فرادی. ټیک دا مذاهب اربعه اصول تفسیر د شهید نابغه رحمه الله هغه کې شته دی، خدا حواله او د مزید تفصیل دا ورکل ته نشته. بیا دویم مذهب په معنی لغوي د قرآن عظیم شان کې دا مذهب د امام فرادی رحمه الله. هغه وی دا قرآن مشتق دی د قرائن په معنی د شبه سره. شبه سمانا
مشابهت او وجه د تسمیه هغه اظهر من الشمس ته. قرآن عظیم شان کې بعضی سور، بعضی آیاتونه، بعضی مضامین د بعضی نور سورتونو آیاتونو مضامینو سره مشابهت لري. دلیل په دې خبره باندې د سورۃ زمر پارا نمبر 23 آیت نمبر 23 دی. الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها. دالته چې دا متشابه کتاب ورته ویلې، نو دا ځکه چې د کې مشابهت د آیت او د صورت سره موجود دی. او شیخ صاحب شهید رحمت الله علیه به فرمایل چې دا مشابهت قاریانو ته ډیر زور ورکوي. رمضان کې چې وړاندې او دا سوی ورته دا متشابهات او دا غرنګ دا مشابه آیاتونو کې ورن خلیږي. نو بیا کله 12 ناول سپاری ترازی او کله اول نشپاړسمه ته دانګي. نو قرآن مشتق شو د قرائن نه په معنی د شبه، ذکر د کې مشابهت هغه موجود دی. دریم مذهب پدې کې د محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله دی. هغه فرمایي چې قرآن علم براسه، علم شخصی لکتاب الله عز وجل. یعنی دی وی چې څنګه ذات الباری نه د چا پیدا دی او نه تی څوک پیدا دی، دا کم قرآن او کلام چې دنه صادر دی، دا قرآن نه چانه مشتق دی او نه د نتیسه مشتق شوی دی، نه مشتق دی او نه مشتق منه دی، علم براسه دی. لکه بیزایی په کلمه د جلال لفظ د الله کې دغه تحقیق کړی دی. د امام شافعی رحمه الله رحم دادا چې قرآن لفظ قرآن لیس بمشتق ولا مشتق منه، نه مشتق دی او نه مشتق منه دی. المذهب الرابع، مذهب نمبر 4 سلورم مذهب پدې کې مذهب د جمهور دی. جمهور بنوي ښا دی جیم ته زمه ورکی دی کې دا سلورم مذهب د جمهور دی. دی فرمایي چې قرآن مشتق دی د قرأ یقرأ قرأا قراءتا قرآنا، دغه مصادر جوړیږي. قرآن مصدر دی لکه غفران، سکران وغیرہ وغیرہ. نو قرآن مصدر دی، خدا مصدر مبنی للمفعول لی. قرآن بمعنی مقروء. ابو المنتهی النصفہ کی وی لأنه یقرأ و یتلا، ذکر د تلاوت کیگی او د لستل کیگی. او دلیل په دې خبره باندې د قرآن عظیم شان د آیت کریمه دی سورۃ قیامه دی غالبا. ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا. ان علینا یقینا پمونگا باندې جمعه جمع قول لدی قرآن کریم دی پسینه ستاسو کې محبوب. وقرآنا ای وقراءته، دلته قرآن په اول موضع کې په معنی د قرات دی، او یقینا دی په ذمه زمونږه لستل د دی په واسطه د جبرئیل علیه السلام سره پتا باندې. فاذا قرأناه کله چې مونږ ولولو دلرا په واسطه د جبرئیل علیه السلام سره، فتبع قرآنا ای فتبع مقروءاتا، جبرئیل علیه السلام دا مقروء د لستل شوی اخذ و اتباع کوا. نګوره قرآن بمعنی مقروء مصدر مبنی للمفعول قرآن کریم کې مستعمل لے. یو حوالم پہ ورکا دا ابو المنتهی چې علم کلام کتاب دی، او دلیلم پیش کو د سورۃ قیامه 29 پارینا.
او هر چې د قران کریم مصطلح معنی ده اصطلاحي معنی ده نو چون کې دا یو قاعده مسلمه او قاعده کلیه ده چې لا مشاهده فی الاصطلاح په اصطلاح کې بخل او ممانعت نشته دی د چا بسې اصطلاحي د چا بسې اصطلاحي اوس د قران عظیم شان تعریفات چې دي نو دا مختلف شوي دي د علم کلام والا د قران خپل تعریف کوي د علم اصول فقه والا خپل تعریف کوي صوفیه مبارکان د قران عظیم شان خپل تعریف کوي پټولو کې ناشنا تعریف هغه د صوفیه و دي کثر الله تبارک وتعالى سوادهم وأعاذنا الله تبارك وتعالى من سوء الظن في حقهم معززو طلباو متکلمین د قرآن تعریف د سی بیانې کتا سو د خپل امام سے رحمه الله کتاب الفقه الاکبر راواله شهید شیخ سے رحمه الله را ادا و چې دا د ابو موتی بلخی کتاب دی زماره دادا چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کتاب دی ٹھیک شو اوس دا کته وی چې ته دا غسره مخالفت کې دا مخالفت نه دی دا اختلاف د رایا د نظایرو دی د رائے دی دا سره ضرورت د دین مسله نه ده ما خپل د محمد حکیم مظهری صاحب سره د انجکشن په مسله کې اختلاف کولو هغه شهید شیخ صاحب ته ګیلو کا نو شیخ صاحب ما ته مخ راوړل وی خندل ودا خود سے کار دی چې د ضرورتو د دین او سمومن به شی نه دی چې انجکشن سره روزه ماتیږي او کنه ماتیږي دې کې وستا یو نظری د محمد حکیم مظهری صاحب دامت برکاتهم ببل نظری د بل عالم ببل نظری دا غټول نظایر پتا باندې الزام نه دی ستا ټول نظریه په غیر الزام نه دی مونږ چې وختي کې اتفاق لرو په عقیده د اهل سنت والجماعت باندې د هر عالم خپل خپل تحقیقي یو مسله کې بزما یو رأی استابه بل رأی دا غرازی پکې وي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره صاحبانو په څومره مسلو کې اختلاف لرل رسول الله مبارک چې په غزوه د بدر کې کم 70 اساره او قیدیان راغلل بندیان راغلل د درای ورکه سو د صدیق اکبر صاحب راي سو د عمر فاروق صاحب راي پکې سو هغه ول قتل کوي او قال سلام ول چنني قتل کو دا د څه مسله نه چې دي ته طالبان او باز نور یاران هوا ورګي نه دا د هوا شي نه دي هغه نه زمون مال جان اولاد د هر څه قربان دي همون ته د هر چا نډیر محبوب دی ګران دی ولدا دا غي او نظر چې دا کتاب د ابو موتی بلخی دی حواله د انور شاه کشمیری سے ورکول زما دا نظر دی چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب دی په دې ډیر شروع لیکلی شوی علی قاری غوند معتمد انسان چې کشمیری صاحب داغه د خپل خور تم نه رسیږي هغه په شرح لیکي او هغه انتصاب امامونه ته کوي عبید الله کنداری صاحب غوندي جید عالم په شرح لیکي هغه انتصاب امامونه ته کوي د شیخ صاحب شيوخ شیخ القرآن والحدیث استاذنا و استاد والشیخ شیخی امین الله دامت برکاتهم د باجوړ مولوی سے مبارک دا غرایم دادا چې دا د امامونه کتاب دی زما رایم دادا چې دا د امامونه کتاب دی په خبره پوه شوي اوس کدی تاسو غلط تعبیر ور کوي غلط تصویر ور کوي اداغه به غلطي محبت د شیخ صاحب زمون پړه کې پروت دی داغه ادب او تعظیم زمون پړه کې پروت دی نو امام صاحب رحمه الله په الفقه الاکبر کې په صفحه نمبر 4 کې او بیا ابو المنتهی صفحه نمبر 19 کې چې دا د علم کلام کتابونه دي
هغه د قرآن تعریف داسې کوي القرآن کلام الله قرآن کلام د الله دی کلام نه مراد کلام نفسی قائم بذاته تعالی چې هغه صفت ازلی ده دی فی المصاحف مکتوبنا چې دا مصاحفو کې څه دی لیکل شوی دی وفي القلوب محفوظنا او پزړونو د قاریانو کې محفوظ دی وعلى الالسنه مقروءنا او په جبو باندې لستلې شوی دی او لستلې کیږي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلنا او پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي شوی دی دغه تعریف چا کړي مامونه کړي دی الفقه الاکبر کې کړي دی وقال الطحاوی امام طحاوی العقیدۃ الطحاویہ کې فرمائی وان القرآن کلام الله قرآن د الله کلام دی منه بدأ بلا کیفیت قولا منه دا ضمیر الله تراجه دی اے من الله بدأ ای ظهر انزالا علی نبی صلی الله علیه وسلم ومنه بدأ دا معنا نه دا چې خرج منه تلفظا دنه دا را خارج شو من حيث التلفظ لکه څنګه چې زمونږ د خلینو خبره راوځي مونږ په تلفظ کوو مونږ چپیو او بیا تلفظ وکړو د باری تعالی نه دسي خروج دې دنه دې کړي بلکې منه ظهر انزالا علی نبیه صلی الله علیه وسلم منه بدأ بلا کیفیت قولا بلا کیفیت قولا سمانا ناغدا چې کلام الله لیس بحرف ولا صوت نه حرف دی او نه صوت دی ځکه حرف او صوت دا دواړه کیفیت دی د کیفیاتونه نو کلام قرآن د الله کلام دی منه بدأ بلا کیفیت قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية ځکه په تیز وزر تیر شم چې تاسو عقیده طحاویہ ماضی قریب کې ابل ورځ ختمه کا بیا آلته رجوع کې دا مسله ته مونږه په تفصیل وضاحت کړو خدا متکلمین و تعریف وعند الاصولیین د اصول فقه علماء تراش په تعریفونو کې بهترین تعریف حادثام دی حادثام هغه ته وایي چې مشتمل په څه باندې په جنس او فصل باندې هغه تعریف چې هغه معنی وي جامع وي دې ته حادثام وایي چې د اشتمال راغلی په جنس او فصل د ته حادثام وایي په ټولو ماهیاتو د شي سره تعریف کول د شي دا حادثام حسامی کی ذکر دی صفحہ نمبر 2 کی حسامی صفحہ نمبر 2 اما الکتاب هر چې د الله کتاب دی فل قرآن نو دا قرآن دی دا ورکی دا فل قرآن دا ورکی په منزله د جنس دی ښا چې قرآن مونږ وسوي چې دا راځي په معنا د مقروء لستلی شوی نو کتاب د کتاب تعریف تکي چې فل قرآن او دا لستلی شوی دی نو دا جن شو تمام مقروءات ته شامل دی کا کتب سماوی دی کا غیر سماوی دی نو دا جن شو المنزل علی الرسول المنزل دا ورکه دویم قید احترازی دی دې سره غیر منزل مقروءات خارج شو کم چې نازل شود نه دی هغه خارج شو هغه نه احتراز راغی علی الرسول رسول کې الف لام مهدی دی یعنی علی رسولنا نازل کړي شوی دی پر رسول زمون باندې صلی الله علیه وسلم دا دویم قید د احترازی نو دې سره
هغه منزلات خارج شو چې هغه منزل علی رسولنا ندی بلکې په نور رسول و انبیاء نازل دي کالتورات والزبور والانجیل والصحائف هغه ته خارج شو. المکتوب فی المصاحف دا قید محترازی دی چې لیکل شوی دی په مصحفونو کې صحیفو کې. نو دې سره الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموها هغه مکتوب فی المصاحف نه دی هغه خارج هغه نه احتراز راغی. د غرنګي په باب د کفاره الیمین کې قید د متتابعات چې راغلی دی په قرات د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې هغه مکتوب فی المصاحف نه دی دا غي نه احتراز راغی. المنقول عنه نقلا متواترا دا هم قید احترازی دی. المنقول چې را نقلوي د دنا په نقل متواتر سره نو چې نقل متواتر وي په دې سره د قرات شاذه او مشهورونه احتراز راغی. او بلا شبهه دا اخیری قید دی دا تاکید دی د نقل متواترن د پاره لأن كل ما يكون متواترا يكون بلا شبهه کم شی چې متواتر وي یا بخامخا به شوبي وي. متواتر په اربعه اقسامو دا ټول یقیني وي افاده د یقین کوي دا بلا شبهه. نو قید د بلا شبهتین دا تاکید دی د ما سبق جملې د پاره. حاصل دا چې اصولیین د قرآن عظیم الشان تعریف دا سی کوي اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه دا داغي تعریف. وعند صوفیه الكرام او پنځ د صوفیه کرام رحمهم الله عز وجل مکتوبات شریف دفتر اول حصہ اول مکتوب نمبر 4 سلورم مکتوب دفتر اول حصہ اول مکتوب نمبر سلورم هغه د قرآن عظیم الشان تعریف کوي چې دا د قرآن باطینی تعریف دی او ظاهری تعریف وکنه چې اصولیین کوي. او قرآن مجید کے حاوی جمی کمالات ذاتی و شیونی است. قرآن مجید کے حاوی چی جامع جمیع کمالات ذاتی و شیونی است. قرآن څه ته وایي دا هغه کتاب ته وایي چې دی به جامع وي د ټولو کمالات ذاتی د تمام کمالات او ذاتیو د باری تعالی د پاره بسوي جامع وي و شیونی است او د جامع وي تمام کمالات او د شانونو د باری تعالی لره و داخل دایره اصل است و داخل دایره اصل است او دا قرآن عظیم الشان داخل دی په دایره د اصل کې وضاحت بکوم ان شاء الله. ذهب القال وجالها المساله بیا راځي ها دې داخل په دایره د اصل کې دایره خود دوه قسمه ده یو دایره الاصل نو بل دایره الفرع او دایره الظلم ورته وي ابرش ان شاء الله. نو قرآن داخل دی په دایره الاصل کې هیڅ ذلیتی به او راه نیافته است چې هیڅ ذلیت دلرا لار نه د مندلی که هیچ ذلیتی به او راه نیافته است و قابلیت اولا ذل اوست. قابلیت اولا د حقیقت قرآن د پارا ذل دی. قابلیت اولا نه څه مراد دی حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم چې داغي وضاحت څه قدر مناسب طریقې سره بزوس وکم ان شاء الله. خصدک دې مقام کې دا خبرات صوفیه کرام
د 6 مراتبونه بحث کوي. 6 مرتبه دي چیړي ښه. صوفیه کرام د 6 مراتبونه بحث کوي. مرتبه اوله مرتبه الصفات الالهیه ده. هغه مرتبه د صفات الالهیه ده. مرتبه اوله مرتبه الصفات الالهیه، مرتبه د صفات الهیه ده. ولې لیکل نه کې ها. مرتبه ثانیه مرتبه الاسماء الالهیه ده. مرتبه د اسماء الهیه ده. مرتبه د اسماء الهیه ده. دا یاد کې په یادو. مرتبه ثالثه مرتبه الشیونات ده. د شیونات مرتبه ده. مرتبه الشیونات الالهیه، الله تعالی شانونه، شان العلم دسی وغیرہ وغیرہ، چې دا د ذات الباری په مراتبو کې یو مرتبه ده. مرتبه رابعه مرتبه الاعتبارات ده، اعتبار العلم وغیرہ وغیرہ. دیتا مرتبه الاعتبارات وی صوفیه کرام. څوک چې مکتوبات د امام ربانی رحمه الله بار بار مطالعه کوي هغه په دې اصطلاحګانو پوهیږي او یوازې مطالعې سره هم کار نه کوي، پریکټیکل طریقې سره د صوفیه کرامو د کامل مرشدانو چې د هغې توجه موالی او سینه کې سلري نو بیا پوهیږي، او د ماهرینو نه چې ووایي نو بیا به پوهیږي. نحوه خو جامع کې پرته ده، به استاد یې ګوره خورې به پوه شي. ګوره که چې اجرا پکې ونه کي او پوی دی نه کی درته ونه لګي. مرتبه خامسه مرتبه الشان الجامع ده. مرتبه د شان جامع ورته وي. مرتبه الشان الجامع، مرتبه د شان جامع ده. او مرتبه سادسه مرتبه الذات الاحدیه، مرتبه د ذات احدیت ده. مرتبه د ذات احدیت ده. خو یاد ساته چې ګورې دام دې مراتب ستو کې ترتیب ملحوظ دی ښه. په دې مراتب ستو کې ترتیب څه دی لکه ملحوظ دی. په دې کې اوله مرتبه مرتبه د صفات الهیه ده، بیا د هغې نه فوق مرتبه د اسماء الهیه ده، بیا د هغې نه فوق مرتبه چې کم دی نو هغه د شیوناتو ده، بیا د اعتباراتو ده، بیا د شان جامع ده، بیا د ذات هدیت ده. پوه شو په خبره باندې که نه؟ نو دغه ترتیب به په دې کې ګورې ملحوظ وي ښه. همدا شان صوفیه کرام دایره تقسیمی قسمین ہوتا، دایره تقسیمی قسمین ہوتا. دو قسمونه ورته ذکر کړي. نمبر 1 دایره الاصل، دایره د اصل ورته وي. نمبر 2 دایره الفرع و دایره الذل، دایره د فرع او دایره د ذل. اوس قرآن په کومه دایره کې داخل دی؟ په دایره د اصل کې داخل دی. ذلیت ورته بالکل لار نه ده موندلې، ذلیت ورکې بالکل د دخول گنجایش نشته دی. پوهیږي انشاءالله که نه؟ همدا شان صوفیه کرام کسر الله سوادهم فرمای چې یو ولایت صغرا دی، دویم ولایت کبرا دی، دریم ولایت علیا ولایت د ملأ الاعلی دی، ولایات ثلاثه ورته وي. دریم نمبر ولایت علیا. اوس دا چې ولایت صغرا د سنه عبارت دی. ولایت صغرا عبارت دی د حصول د تجلی د صفات فعلیونه. الکه مراتب ستو کې اوله مرتبه د سوا د صفات الهیه وکنه
اوس ولایت صغرا څه ته وایي؟ ولایت صغرا عبارت دی د حصول تجلی د صفات فعلیونه، د صفات فعلیونه چې داغي پرتو تا باندې وش، داغي د تجلی فیض او نور ته حاصل کو، نو ته د ولایت صغرا مقام باندې مشرف شوی. ولایت صغرا مو پیژندو چې دا عبارت دی د حصول تجلی د صفاتو فعلیونه. خدا په دایره د زویل کې ویخه، دا په دایره د څه کې راځي؟ دا دایرتینو کې د دې تعلق د کم دایره سره دی؟ دایره الزویل سره دی. د ولایت صغرا تعلق د کمی دایره سره دی؟ دایره الزویل سره. ولایت کبرا د څه عبارت دی؟ نو ولایت کبرا عبارت دی د حصول تجلی د صفات حقیقیونه، چې د صفات حقیقیو د تجلی نه فیض حاصل کی او تجلی ورته حاصل شي، دغه تسوی ولایت کبرا. لکه ولایت د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات راواله پوښ کنه. اوس دا ولایت کبرا دایرتینو کې د کم دایره سره تعلق ساتي؟ دایره الزویل، دام د دایره الزویل سره تعلق ساتي. په خبره پوهیږئ ان شاء الله. دریم نمبر ولایت علیا دی. ولایت علیا څه ته وایي؟ ولایت علیا عبارت دی د حصول تجلی د اسماء الهیونه. ولایت علیا عبارت دی د حصول تجلی د اسماء الهیونه، چې د اسماء الهیو تجلی چاته نصیب شي دغه ته ولایت علیا وایي. او د دې ولایت تعلق هم د دایره الزویل سره دی. په دایرتینو کې د کم دایره سره تعلق دی؟ دایره الزویل سره. همدا شان صوفیه کرام کسر الله سوادهم د حقایق 70 بحث کوي. حقایق 7 ورته وایي. حقایق 7 لکه حقیقت د موسی علیه السلام چې هغه صفت الکلام دی، حقیقت د آدم علیه السلام چې هغه صفت التکوین دی، حقیقت د ابراهیم علیه السلام چې هغه صفت العلم به اعتبار التفصیل دی، حقیقت د نوح علیه السلام چې هغه صفت العلم به اعتبار البرزخیت دی. املیکا حقایق 70 دی بحث کوي. لکه حقیقت د موسی علیہ السلام چې هغه صفت الکلام دی، حقیقت د آدم علیہ السلام چې هغه صفت التکوین دی، حقیقت د ابراهیم علیہ السلام چې هغه صفت العلم به اعتبار التفصیل دی، حقیقت د نوح علیہ السلام چې هغه صفت العلم باعتبار البرزخیت دی، صفت العلم باعتبار البرزخیه بین الاجمال والتفصیل. او حقیقت د عیسی علیہ السلام چې هغه صفت القدرت دی، حقیقت د عیسی علیہ السلام چې هغه کوم صفت دی؟ صفت القدرت دی. او حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم دی چې هغه شان العلم به اعتبار الاجمال له، او اعتبار العلم به اعتبار الاجمال له، او دا پټول حقایقو کې یو فوق حقیقت دی. حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم چې هغه شان العلم به اعتبار الاجمال او اعتبار العلم به اعتبار الاجمال، چې دا د ټول انبیاء علیهم السلام په حقایقو کې یو فوق حقیقت دی. الکه پوهیږي په خبره. او یو حقیقت صلات دی، یو حقیقت قرآن دی، یو حقیقت کعبه ده. کتا سیدا دا مراقبو د نیتونه په سوچ او فکر سره دا کتلی، نګوره پاغي کې د حقیقت موسوی علیہ السلام د پاره مراقبه وضع ده.
مراقبه تاسو راوالی خپل سلسله عالی سیفیه نقشبندی چې کم 36 مراقبات دي نو پاره کې د حقیقت موسوی علیہ السلام د پاره مراقبه شتا پوښ په خبره بیا داغه فوق د حقیقت ابراهیمی شریف د پاره مراقبه شتا وزعده بیا د دې دوه حقیقتونو نه بره چې حقیقت د موسی علیہ السلام دی حقیقت د ابراهیم علیہ السلام دی د دې نه فوق دوه حقیقتونه دي یو ته حقیقت احمدی وای او بل ته حقیقت محمدی وای صلی الله علیه وسلم چې دا دواړه د رسول الله مبارک حقیقتونه دي د دغه دواړو د پاره په 36 مراقباتو کې مراقبه وضع دي شته خود دغه دریو اکابر انبیاء علیهم السلام چې آدم علیه السلام دی نوح علیہ السلام دی عیسی علیہ السلام دی داغي د حقایقو د پاره مراقبه وضع نه دی پونشولې په خبره باندې حقیقت د موسی علیہ السلام غټیک د صفت الکلام شو د آدم علیہ السلام صفت التکوین شو د عیسی علیہ السلام صفت القدرت شو د نوح علیہ السلام صفت العلم باعتبار البرزخیت بین التفصیل والاجمال د ابراهیم علیہ السلام صفت العلم باعتبار التفصیل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک شان العلم باعتبار الاجمال اعتبار العلم باعتبار الاجمال اوس مراقباتو کې د درې اکابر انبیاء علیهم السلام د حقایق د پاره مراقبه وضع دي او د غدری اکابر انبیاء علیهم السلام د حقایق د پاره مراقبه نه دی وضعي زمون اکابر او مشایخ فرمایي چې کله سالک د حضور صلی الله علیه وسلم د حقیقت احمدی او محمدی صلی الله علیه وسلم او د حقیقت موسی او د حقیقت ابراهیمی علیه السلام دغه مراقبه دی او کی او دغه مقامات دی توی کی پدې سره ضمنن د غدری انبیاء علیهم السلام د نور او حقایق هغه مقامات امر سره توی کی اور سره اتوماتیک توی شي ذهنم پکار کوي کنه کوي اوس راشي مقصود فی هذا الباب خپلتا صوفیہ کرام سوئی قرآن مجید کې حاوی جمی کمالات ذاتی و شیونی اس قرآن کریم چې کم دی کنه نو دا جامع دی د ټولو کمالات ذاتی د خدای تعالی او د ټولو کمالات شیونی د خدای تعالی او داخل دی په دایره د اصل کې ا دایرتینو کې په دایره د اصل کې داخل دی کې هیڅ ذلیتی به او راه نی افتاس چې هیڅ ذلیت د تلار نه د مندلې او قابلیت اولا چې هغه عبارت دی د حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم نه نو د حقیقت محمدی د حقیقت قرآن د پاره څه دی زویل دی زویل اوس د حقیقت محمدی تفصیل څه دی نو مکتوب نمبر 4 کې مجدد رحمه الله د بعض صوفیه کرامو خطای کشفی د غی نشاندهیم کړی ده چې هغه وای دا عبارت دی د قابلیت د ذات البارینا مر اتصاف جمیع صفات را مجدد سے پاغي باندې رد کوي چې نه قابلیت اولا حقیقت محمدی دا عبارت د قابلیت د ذات الباری مر اتصاف بجمیع صفات را دا غین نه دی بلکې حقیقت محمدی د ذات الباری مراتبو کې یو مرتبه ده کم چې دا منطقیان یا بعضی علم ظاهر مولیان درته وي چې حقیقت د شی او ماهیت د شی ما به شی هو دا د علم ظاهر خبرې دي دا د قال خبرې دي مجدد رحمه الله سلورم نمبر مکتوب کې فرمایي چې حقیقت قابلیت اولا چې د حقیقت قرآن د پاره ذل چې عبارت دی د حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم نه نو دا عبارت دی د قابلیت ذات نه مر اتصاف علم لا علم را مر اتصاف بصفت العلم را په خبره باندې پوښولې او تفصیل وکانور ورزمنو بیا با سو وایم چې بیا تاسو پوښی نو سپم پکې ډیر دا بعضی طالبان نه داسې ګوري چې د دې منطق وای کدا ریاضی رانی ولې موضوع د قران عظیم الشان څه شه دی موضوع د قران اصول تفسیر د نابغه جانان شیخ سیف شهید رحمت الله علیه کی
هغه داسې ذکر دی چې اثبات التوحید، او زه وایم اثبات التوحید والرساله دا دواړه موضوع ده. ځکه توحید بدون رسالت مقبول نه دی. اثبات التوحید والرساله دا دواړه د قرآن عظیم شان موضوع ده. او مقدمه د تفسیر ساوی کی اول جلد صفحه نمبر 9 کی د قرآن موضوع ذکر کړي. د علم التفسیر موضوع څه ده؟ آیات القرآن من حيث فهم معانیها. آیات القرآن من حيث فهم معانیها، د قرآن آیاتونه خو په حیثیت د فهم د آیاتونو د قرآن. پوه شئ په خبره؟ من حيث فهم معانیها. غرض د علم التفسیر کی 4 اقوال دي. 3 جناب شیخ سیف شهید علیه الرحمت ذکر کړي، یو علامه ساوی ذکر کړي، هغه ور سره ما زم ک. اول قول ورکدا دی الاجتناب عن الظلم والعمل بالعدل. علم التفسیر غرض څه دی؟ د ظلم نه بتا ته اجتناب ملوش، په عدل بتا ته عمل ملوش. او دویم قول دا دی الفوز والفلاح فی الدارین، الفوز والفلاح فی الدارین بالنعیم. بس دومره تعریف، دومره غرض اغا اصول تفسیر د حضرت شیخ سیف شهید علیه الرحمت کې ذکر دی. علامه ساوی بیا وی چې لکه فوز او فلاح په دارینو کې څنګه دانو، هغه وی چې اما الدنیا فبامتثال الاوامر واجتناب النواهی. په دنیا کې فوز او فلاح د سدا چې تبع د اوامر سو کې لکه امتثال وو کی او د نواهیونه به اجتناب وو کی، دا خو هغه دنیوي فلاح او کامیابی شو. و اما الاخره، او هر چې فلاح اخروی ده او فوز اخروی ده فبالجنه و نعیمها، نو تبا کامیاب شي په جنت سره او په نعیم د جنت سره. اول ته د علامه ساوی مقدمه کې ذکر دی ولذالک یقال، دې وجنه د قران قاری ته ویل شي اقرا وارقي ورتقي ورتل. هغه حدیث امر وړي دی دا اخروی کامیابی ده کنه، فلاح ده کنه، فوز ده کنه. دریم قول په غرض د علم التفسیر کې دا دی الاتقاء عن الجهل بالمقاصد. الاتقاء غټ قاف سره ځان ساتل د جهل بالمقاصد نه، چې هغه علوم قرآنی دي. علم التفسیر چې تاوي تبه د جهل بالمقاصد نه ځان وساتي، د علوم قرآن باندې به ته جاهل نه، چې دا یو مقصود علم دی. او سلورم قول ورکدا دی المعرفة بمعاني كلام الله تعالى على الوجه الأكمل. المعرفة معرفت فمعناګانو د کلام الله خو په وجه اکمل سره، على الوجه الأكمل. دا تفسیر د ساوی کې ذکر دی، حاشیه د ساوی کې اله تفسیر جلالین کې. دویم مبحث دلته اختتام ته ورسید د مباحث 7.